روزانه هوږه خوړلو سره ستاسو په جسم کې کمې تبدیلی راځي. کله هم چې تاسو روزانه هوږه خوړل شروع کړئ نو ستاسو په وجود کې ورسره دا تبدیلی راځي. که چېرې ستاسو هغه طاقت کم چې د بیمارو خلاف ستاسو په وجود کې دننه جګړه کوي، کم ته چې امیونټي ویلی شي، هغه ورسره مضبوطیږي او هغه ورسره زیاتیږي. دویم دا که چېرې د چا بلډ پریشر های چلیږي، یعنی زیاتې وي، هایپرټینسیو وي، نو د هغه بلډ پریشر ورسره هم کمیږي. دریم دا چې ستاسو د زړه کم صحت دی هغه ورسره هم بهتر کیږي. او څلورم دا که چېرې ستاسو په وجود کې پړسوب وي نو په هوږه کې دا صلاحیت شته دی چې هغه د وجود نه پړسوب هم کموي. او پنځم دا که چېرې ستاسو وجود ته بیکټیریا، جراثیم یا هر قسم وایرس راننوځي نو په هوږه کې دا صلاحیت موجود دی چې د هغې مخالف کار کوي او هغه بیکټیریا، هغه جراثیم د انسان د وجود نه بهر ویستو دپاره کوشش کوي. او زیات هوږې خوړلو سره سره ستاسو په هضمه کې تکلیف راتلی شي او بدبویي هم جوړولی شي. نو دې دپاره بهتره دا ده که چېرې تاسو روزانه هوږه خورئ نو تاسو 2 دانې روزانه هوږه خوړلی شئ. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان انټرسټینګ میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.